سلامونه دوستانو هیلهمن یم چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. په دغه ویډیو کې د انټرنیټي ټکنالوژي جوړښت او دغه انټرنیټ په څو برخو ویشل شوی دی. اول دا چې په افغانستان کې د انټرنیټي باکسو قیمتونه ولې دومره لوړ دي. که تاسو غواړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیلهمن یم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. اول ورځو د انټرنیټ تعریف ته. انټرنیټ هغه شبکه ده چې نړۍ په یو واحد سیستم کې سره نښلوي او تاسو پوهیږئ چې دغه انټرنیټ د امریکا لخوا جوړ شوی دی او په 1990 کال کې یې 3.5 میلیونه کارکوونکي لرل او اوس 15 میلیارډو څخه زیات کارکوونکي لري او دغه انټرنیټ په درو برخو ویشل شوی دی چې سرفیس ویب، ډیپ ویب او ډارک ویب. تاسو شاید حیران هم شئ هغه انټرنیټ چې موږ او تاسو ترې استفاده کوو هغه که ټیک ټاک دی، یوټیوب دی، فیسبوک دی، واټساپ دی، همداسې زموږ ټول انټرنیټ. فکر کوم تاسو به له ټول مکمل انټرنیټ نه وای خبر. هغه انټرنیټ چې موږ او تاسو ترې استفاده کوو هغه یوازې 10% انټرنیټ دی چې له دې څخه هم کم دی چې موږ او تاسو ترې استفاده کوو. فکر نه کوئ چې دغه 90% انټرنیټ چیرته دی. زه یې درته وایم دغه موږ او تاسو چې ترې استفاده کوو هغه 10% هغه د سرفیس په نوم یادیږي، سرفیس ویب په نوم یادیږي. هغه نور ډیپ ویب او ډارک ویب په نوم یادیږي. په دغه کې تر ټولو زیات انټرنیټ چې د ډیپ ویب په نوم یادیږي 80% نه زیات انټرنیټ دلته دی. دغه ډیپ ویب انټرنیټ د لویو شرکتونو، بانکونو، استخباراتي ادارو، همداسې هغه ادارې چې غواړي چې زه د قانوني کار هم وکړم خو زما دغه انټرنیټ د هیڅوک معلومات هم ترلاسه نه کړي دغه ډیپ ویب انټرنیټ نه استفاده کوي. داسې په ساده نظر مه ورته ګورئ. دا داسې انټرنیټ دی چې موږ ورته لاسرسی نه شو لرلی، حتی لوی هیکران هم ورته نشي داخلیدلی. البته ځینې هیکران شته چې ورته په ځینې ځانګړو او غیر قانوني لارو ورته داخلیدلی شي، هغه ډېر کم دي. درېیمه برخه انټرنیټ بیا تر ټولو زیات خطرناکه ده چې د ډارک ویب په نوم یادیږي. په پښتو کې ورته تیاره انټرنیټ یا تور انټرنیټ هم وایي. دغه انټرنیټ کې بیا د نړۍ لوی جرمونه کیږي. خو یوه خبره به باندې پوه کړم چې دغه انټرنیټ په دغه انټرنیټ کې ما داخل کیږئ ځکه دغه انټرنیټ کې ډېر خطرناک دی او که داخل شولی او کوم جرمونه مو وکړل یا کوم جرم باندې تورن شولی او ونیول شوی نو زه مو ذمهوار نه یم. دغه داسې انټرنیټ دی چې هغه مجرمان پکې داخل دي چې نه غواړي چې څوک یې معلومات ترلاسه کړي، یعنې ځان یې د نړۍ نه پټ کړی دی او هیچ چاته پته نه لګي چې دغه څوک دي. دغه هیکران غله، قاچاقبران، اختطاف والا، سړي خواره، وسله پلورونکي، یعنې په نړۍ کې چې کوم مجرمان دي هغه د دغه انټرنیټ نه استفاده کوي. که غواړئ چې د دغه تور انټرنیټ یا ژور انټرنیټ درته ویډیو جوړه کړم نو لاندې کومنټ کې راته ضرور ولیکئ. او راځو دغه ته چې ولې افغانستان کې انټرنیټي باکسو قیمتونه لوړ دي او تر دې چې زموږ ګاونډیو هیوادونو کې د انټرنیټ قیمت ډېر ټیټ دی. اوس دلته شپږ هغه دلایل راخلو چې له امله یې د افغانستان د انټرنیټي باکسو قیمت دومره لوړ دی. لومړی هغه دلیل درته راخلو چې په افغانستان کې د انټرنیټ قیمت د لوړېدو لامل شوی دی. افغانستان د اسیا په زړه کې په یوه وچه کې راګیر دی او مستقیمه توګه د نړیوالو اوبو سره نه دی وصل. د نړۍ هغه هیوادونه چې خپله انټرنیټ نشي تولید کولی 90% انټرنیټ د اوبو کیبلونو په واسطه ترلاسه کوي. نو موږ چې د کومې نړیوالې اوبو سره نه یو وصل شوي په همدې خاطر زموږ هیواد خپل د اړتیا وړ انټرنیټ د ګاونډیو هیوادونو نه اخلي او هغه هیوادونه ورباندې خپله ګټه هم کوي او بیا په داخلي شرکتونو باندې یې پلوري. د اوبو کیبلونه چې په واسطه یې انټرنیټ ترلاسه کیږي د فایبر اپټیک په نوم یادیږي. دغه د اوبو کیبلونه چې داخل کې نري، نازک د شیشو او پلاستیکو تارونه لري او په دغه کې انټرنیټ د رڼا په رقم حرکت کوي. دغه ډېر اقتصادي او غوره طریقه ده او په دغه کې د 1 GB انټرنیټ قیمت 9 افغانۍ دی. دوهم لامل
کله چې دوهم لامل یې کله چې انټرنیټ له ګاونډیو هیوادونو نه افغانستان شرکتونو ته راشي، شرکتونه ورباندې خپل عملیاتي مصارف ورجمع کوي چې په نرخونو باندې ورسره معمولا د ګاونډیو هیوادونو سره توپیر زیات پیدا کیږي. دریم لامل چې د افغانستان ټال نفوس د 15 میلیونو نه تر 40 میلیونو پورې دی، چې په دغه کې 10 میلیونه فعال مشترکین دي، یعنې هغه کسان چې سیم کارت لري او فعال دي. په دغه کې بیا 10 میلیونه هغه کسان دي چې سیم کارت یوازې د زنګ وهلو یا ساده مسجونو لپاره کاروي، یعنې انټرنیټ یې نه دی فعال کړی، او 14 میلیونه هغه کسان دي چې انټرنیټ یې فعال کړی دی. څلورم دلیل یې دغه دی چې په افغانستان کې د شبکو ډیروالی هم دی. که د شبکو تعداد کم وای قیمتونه به هم ورسره ټیټ وای. بیا هم که چیرته دغو شبکو چې اوس په افغانستان کې فعالې دي په خپل منځ کې رقابت کولی، نو بیا هم قیمتونه ټیټېدل، خو رقابت هم په دې خاطر نشي کولی چې تاوان کوي. پنځم لامل په افغانستان کې 8065 انتنونه یا پایې فعالې دي چې ټولې په جنراتور څخه استفاده کوي چې له نور برق سره نه دي وصل. او تاسو خو پوهېږئ چې په افغانستان کې د جنراتور څومره مصرف دی. نظر ګاونډي هېواد ته ایران ته هم همدغه د انټرنیټ قیمتونه باندې زیات تاثیر کوي. شپږم د لامل یې دغه دی چې د افغانستان په جغرافیه کې په 1 کیلومتر کې 4 کسان ژوند کوي. که موږ د ایران او پاکستان مقایسه کړو نو په هر کیلومتر کې له 120 نه تر 250 کسانو نه زیات ژوند کوي. په افغانستان کې 15 شبکې د 450 نفرو ته خدمات ورکوي، او په ایران او پاکستان کې 3 یا 4 شبکې د 120 نه تر 250 کسانو ته خدمات ورکوي. نو په همدې خاطر لکه څنګه په یوه پایه یا یو انتن $1,00,000 مصرف کیږي، او 450 نفرو ته چې 15 شبکې یوه پایه 24 ساعته فعاله کړي، نو مصارف بیخي زیات پورته کیږي. نو دا هغه لاملونه وو چې د افغانستان په انټرنیټ قیمتونو تاثیر کوو. دغه زموږ خپرونه په افغانستان کې د انټرنیټ د قیمتونو لاملونو په اړه. هیلهمند یم چې تاسې به د خوښې وړ ګرځېدلي او تاسو ته یو څه معلومات د افغانستان د انټرنیټ په اړه درکړي وي. تر بلې خپرونې پورې د الله په امان.